د هغه واده کړي ښځې واقعیا او ویډیو در سره شریکوم چې بچی نو او یو ځوان هلک سره ناروا او غلط کار وکړو. ویډیو را سره تر اخره وګورئ قدرمنو دوستانو. دا یو ډیره افسوسناکه او دردونکې واقعیا ده چې یو ښځه بچی نو خو د واده ډیره موده شوې وه او خاوند هم په کور کې نه او دا په ښار کې اوسېده چې بالکل یوازې وه. د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دا ښځه د سعودي عربستان وه او د کور نه وتلې وه په دې سوچ باندې چې ځان ته بل سړی څوک پیدا کړي. کله چې دا یو ځای ته تلې وه هلته یو څو سړي ولیدل چې په هغې کې یو ډېر ښکلي ځوان ته اشاره وکړه او هغه ځوان چې 22 کاله عمر یې لرلو خو د انداز نه ډېر مالدار ښکاره کېدو، خپل ګاډی هم ورسره و. دې ورته وویل چې ته زما یو کار وکړه. هغه ورته وویل چې زه ستا څه کار وکړم؟ ښځې ورته وویل چې زما 8 کاله کېږي خاوند مې د کور نه بهر تللی دی، یعنی بهر ملک ته تللی او ما سره هیڅ رابطه هم نه کېږي. زه غواړم چې ته ما سره عدالت ته یا قضا ته لاړ شي او هلته صرف دومره اقرار وکړي چې دا زما ښځه ده او زه دې ته طلاق ورکوم. هلک ورته وویل چې زه خو به دا وکړم خو د دې به ما ته څه فایده وي؟ ښځې ورته وویل چې فایده به دا وي چې زه به ځان تا ته حواله کړم او چې ته هر څه کوې ستا خوښه ده. هلک هم دا خبره خوښه کړه ځکه چې هلک هم د ځوانۍ په مستۍ کې او ویلي چې زه به دې ښځې سره هر څه وکړم. کله چې دوی قاضي ته په سبا باندې ورغلل او مخامخ شول، قاضي ورته وویل چې څه قصه ده؟ هلک ورته وویل چې داسې خبره ده، دا ښځه زما نه مشره هم ده، زه غواړم چې دې ته طلاق ورکړم ځکه چې زما نور ژوند یې سره نه تېرېږي. ښځې نه چې کله تپوس وکړو ښځې ورته وویل چې بالکل زما هم همدا خوښه ده. قاضي فیصله اوروله چې ښځې ورته بیا وویل ته صبر وکړه، 8 کاله دا زما نه بهر او ما ته یې هېڅ پیسې نه رالیږلې، ما د کور خرچه په قرضو باندې چلولې ده، دا دې ما ته د کور خرچه راکړي او زما حق مهر دې هم راکړي. قاضي ورته وویل چې ستا حق مهر څومره دی؟ ښځې ورته وویل چې زما حق مهر 3000 درهمو او ورسره هر میاشت به ما خپله خرچه کوله. نو ټول په دغه هلک باندې 12000 درهم یا ریالونه جرمانه کېښوده چې دغه هلک ډېر پریشانه شو او پوه شو چې ما سره څه لوبه وشوه. کله چې دا د عدالت یا د قضا نه بهر راووتو نو ښځې ته یې وویل چې دا تا ما سره څه وکړل؟ ښځې ورته وویل که ته خبره نه منې نو کېدی شي ته زر تر زره ګرفتار کړی شي ځکه چې تا دروغ هم ویل او اوس چې خبره هم نه منې نو دا 2 جرمونه شول. هلک ډېر زیات پریشانه و خو دغه ښځې ته یې خپلې پیسې ورکړې چې 12000 درهم یا ریالونه جوړېدل او بیا په خپله مخه لاړو. قدرمنو دوستانو دا یوه ډېره عبرتناکه واقعه وه. په دې واقعه کې همدا سبق موږ ته راکول کېدلی شي چې هېڅکله هم په چا باندې داسې ړوند اعتبار مه کوئ. کېدی شي چې یو کار تاسو ته ډېر فایدهناک او فایدهمند ښکاري خو د هغې تر شا یوه لویې دوکه پرته وي. نو هر کله چې داسې څه وي خپلو مشرانو او ملګرو سره مشوره کوئ. د پښتو پوسټ د دې ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. خپل نظر سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.